مهم خبر غني د کابل د سقوط پر مهال الوتکې ته له پورته کېدو وروسته پوه شوم چې افغانستان پرېږدو. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړه د ورځې مهم خبر ته. پخواني ولسمشر اشرف غني وایي چې زلمي خلیلزاد د سولې پر ځای ټول تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر ویستلو کړی و. اشرف غني د څرګندونې په هغه ځانګړې مرکه کې کړې چې د بي بي سي لخوا خپره شوې، خو دا مرکه کوم ژورنالیست نه بلکې د بریتانیا لوی درستیز هنرال نیک کارټر کړې ده. که څه هم بي بي سي د دې مرکې لنډه برخه خپره کړې، خو اشرف غني په خپل فیسبوک پاڼه کې ټوله بشپړه ژباړل شوې مرکه خپروي چې موږ یې کټ مټ دلته خپروو. جنرال کارټر: ډیره مننه ښاغلی جمهور رئیس چې د دې مرکې فرصت مو برابر کړ. د کابل د سقوط او واک ته د طالبانو د رسېدو څخه 2 کاله وشو. ما او تاسې د سقوط څخه مخکې ورځې کې د ډېرې خبرې او بحثونه کړي. د سقوط څخه وروسته تاسو سره خبرې نه کول ستونزمن و، او اوس ښه فرصت برابر شو چې څه د پاسه 2 کاله وشو خبرې کولی شو. فکر کوم لومړنی شی چې په دې مرکه کې غواړم وارزوو دا ده چې موږ ټولو سږکال د اګست په میاشت کې دومره په چټکۍ سره د طالبانو واک ته رسېدو سره ټکان خوړلی و. دوستانو دا و د نورې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.